अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मीना वालो उम्मीद लरम چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي عزتمندو نئ ویډیو کې درته هر کلی وي عزتمندو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی ده په ډړه چینار سره تعلق لرونکي یو پلار او درې چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل آیا په څه وجې قتل کړل مرګرو په دې ویډیو کې موږ در سره مکمل معلومات شریکو زموږ سره ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل مشرق ټي وي کې نوی وي نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ کوم نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د مشري په اړه تازه معلومات نه زر تر زر خبرې مرګرو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا مخې ته راغلی دی یو ظالم راپاسېدل او یو پلار او درې زمنې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړل آیا دا یې ولې قتل کړل مرګرو دا ظاهره کیږي چې د دوی په خپله کې د ښځو باندې لانجه وه چې دا هلک ورنه خور وخته او د پلار او زمنو د ته خور نه ورکوله چې دا ظالم راپاسېدل د پلار او درې زمنې ورته قتل کړل د دوی په کور کې دغه درې زمن او یو پلار دغه څلور کسانو څلور وړی ورته قتل کړل د هغې نه بعد هغه کس بیا گرفتار شولو او خپل پولیس ته ځان ورکو چې دا ظلم او زیاتې ما کړی دی ما نشه کړې وه او زه په ځان پوه نه شم د دې په وجه باندې او د ده سړي په لور باندې زه میانم او ما ورسره واده کول غواړو غوښتو خو د سړي او د ده زمنو ماله دا لور نه راکوله د دې په وجه باندې زه مجبور شوم او ما دا دومره غټ ظلم او زیاتی وکړو چې ما څلور کسان قتل کړل یقینا چې ما ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی زه ډیر زیات شپېمانه شوی مرګرو که موږ سوچو چې یار نه بعد که بیا ډیر هم شپېمانه شي خو هغه کسان خو واپس نه راځي نو د دې په وجه باندې نه سړي ته سوچ او فکر پکار دی ځکه چې یو مکمل خاندان ختم شو او د ده سړو ډیر واړه واړه بچي پاتې شول هغوی به آیا څه کوي نو مرګرو د دې دپاره مت ته پکار ده چې د کاس ته دې پانسي ورکړي چې بیا دپاره څوک داسې قدم ونه کړي مرګرو مشرق ټي وي در سره ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریه